لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې چغکه د پښتون افغان یو ډېر زوړ دود دی او په دا دود کې پښتانه خپل اتلان، خپله جغرافیه، خپل وطن چې دی دا ستایي. نن زموږ موضوع ده هغه د چغکې په حواله ده چې سارنګي هم ورته یایي. په دې هکله چغکه د چغکې تاریخ څه دی، په آریونو کې د دې څه دغه و او چغکه څنګه ساخت سټرکچر یې څنګه دی، په دې ټوله بره کوو او د پښتون افغان چې هم دا غاړې ولږي دا راټولوو او په دې هکله د دانشورانو او د مشرانو نظر اخلو. راځئ له موږ سره پاتې شئ. I'm the contradict
چغک یو دودیز موسیقي آله ده چې په پاکستان، په ایران، په افغانستان کې د سارنګۍ په نوم یا د سیالي په پښتونخوا کې دا ډېره زیاته په ودونو کې، په خوشحالیو کې، په محفلونو کې دا ویل کېږي. دا د لرګي څخه جوړه وي چې په منځ کې داسې لرګی کې دننه ژور کړی وي، په کې بیا کوچني کوچني سوراخونه کړي وي، هغه دغه چې وي بیا چې له هغه سره ټچ کوي دا تارو سره، هغه تارونه چې دي ډېر نرم خوږ اواز کوي، د دغه سره بیا پښتانه خلک چې دي غاړې وایي. دا چغکه زیاتر د فولکلور د کاکړۍ غاړو یا نورې دا فولکلوري غزلې چې دي له دې سره دغه ویل کوي. چغکې بیا ډېر قسمونه دي، ځینې اوږدې وي، ځینې کوچنۍ وي، په ځینې کې دا لوی لوی دغه سوراخونه زیات وي، غټ غټ سریان یې پرې کړي وي، او ځینې بیا په هغه کې کوچني سوراخ. په پښتانه موسیقي کې دا چغکه ډېره زیاته استعمالېږي، کله د دریا سره او په جدیده وخت کې کله د باجې سره او کله له نورو شیانو سره دا ډېر زیات په زړه پورې غږ باسي او پښتانه خپل فولکلور په ژوند. چغکه زموږ د کلتور یوه ډېره ښکلې برخه ده چې زموږ د خلکو ارزښتونه، دود او تاریخ په غاړو کې ژوندی ساتي. په خوشحالي کې یو ځای پښتانه د سیالي پښتونخوا پښتانه دا پر یوه ځای کږي او دغه ښکلی دود، دغه برخه اکثره په ودونو کې ژوندی ساتي. چغکه یوازې د سیالي پښتونخوا نه بلکې د آریایي دور، د آریون د دور یوه ډېره زیاته ښکلې آله ده چې پښتانه د مینې، د رومانس، د ازادۍ، د وطن، د اتلانو غاړې پکې راغونډوي او له دغې ښکلې آلې سره دوی خپلې غاړې یایي. خو یوه بدبختي، یوه نیمګړتیا یې دا هم ده چې چغکه د وخت د تېرېدو سره د ځینو درباري شاعري برخه سوه، د ځینو قاتلانو، د ځینو غلو، د ځینو سردارانو، نوابانو، ملکانو چې هغه جبر کاوه، د هغو ستاینې پکې شروع سوې چې لکه چې د انسانیت توهین پکې سوی وي، ځای په ځای خلک د نه مني، مړانه یولیا بل مړ که جانانه، هغه به جبر کړی و، هغه به قتل کړی و، خو دوی به دا ستایلو. د قبایلي د بدوی ستاینې غاړې به کېدې، حالانکې قبایلي بدي په سخته غندل پکار. په حقیقت کې به سړی غازي نه و، هغه به د خپل ورور قاتل، هغه به د خپل کلي قاتل، هغه به د خپلې ټولنې د ښکلا قاتل و. دوی به په دې غاړو کې د دې سړي ستاینه کوله چې ډېر زیات پر ټولنه یې غلط اغېزه هم وکړه. همدغه وجه وه چې چغکه ډېره زیاته محدوده سوه، ډېره زیاته خرابه سوه او تر ډېره قبایلي مینټلیټي پورې دا محدوده سوه. خو زوروره خبره دا ده چې د نوي نسل سالمین خپلواک د صحافت د لارې او اشرف او نور داسې ځوانان ملګري چې هغو دغه دود د نوي ژوند سره اشنا کوي او د نوي ژوند سره یې وتاړئ. دلته زموږ په د کلاسفلا د سیمې یو سندرغاړی چې الاداد نومیږي، هغه چې کوم شکل روماني شکل ورکوي یا ډېر نوی شکل یې ورکوي، د نوي ژوند د نوي د ځوان کول سره دا شی اشنا کوي، د دې په خپله ډېر زیات په ولس کې ډېره زیاته اصل کې چغکه د چغې زوتلګي ده، یعنې دا په اصل کې چې له دې د خولې څخه چغه وځي او دا مثال کې د هغه پښتانو یا چې کله به پښتنو لو وکوي او دا د امیر کریم مطابق چې دا د لو غوندې نیوکږي او د لو غوندې بیا دا چې دی ولکږي، لکه لو چې ته لاندې ونیسې بر سره بیا ته لور پر وایې. چغک هم داسې د توت لرګی چې یا عام لرګی هم کېدلی سي چې په هغه لرګي کې غټ کډی جوړ کړي، بیا دغه تارونه چې دي دا تارونه پر وپوي، دا تارونه چې پر وپوي دا تارونه بیا دغه اواز کوي، دغه بیا دوی لاندې دا د آس یا د آس د لکۍ دا د وشتان چې دي دا پر وپیچي، بیا چې دا تارو سره کوم رګړ خوري، ټکراو خوري، دا اواز پیدا کوي.
په دا کې پښتانه کاکړۍ غاړې ورسره یایي، کژې غاړې ورسره یایي، اوس ماډرن دور کې غزلې ورسره یایي، مختلف شیان چې دي له دې سره ورکږي. دا ډېر د پښتنو د مادي کلچر ډېر پخوانی شکل دی او دا شکل یې تر اوسه پښتنو خوندي کړی دی. پخوا داسې کېدو چې د مطلب یو چا به ظلم کاوه، جبر کاوه، خان، سردار، نواب، بیا چې هغه به د ظلم دا شیان کې بیانېدل. اوس نوي ځوانانو، جدید ځوانانو دا شی ولي چې هغه زموږ د پښتو استاز ملګری یاسر کلیوال مطابق چې د ځوانانو له دې سره دغه ختم سوی، له هغه پخوانۍ د مړو بدلي، د غیرتمنو بدلي، خلک د نه مني مړانه، یو لا بل مړ که جانانه، دا شیان چې دي هغه ختم سو. نوي ځوانانو بل شی غوښتی. نو په نوي ځوانانو کې بیا نوي ځوانانو د وخت مطابق چې دا رسنۍ میډیا ده، د دغو مطابق بیا نوی شی کې دغه کوي چې نن سبا بیرته دغه چې د هغه چغکه چې ده بیرته په ځوانانو کې راژوندۍ سوه او ځوانان د نوي دنیا سره دا خپله چغکه چې دغه کوي. بل دا د تارو دغه د تار خبره چې موږ کوو، دا تار راوستل په خپله دا د آریونو کلچر دی. نو داسې سپیسیفیک ریسرچ ته اوسه موږ د په لاس نه دی راغلی او که داسې شی میلاو سو هغه به موږ له تاسو سره شریکوو. ارسلان خان په دې هکله باندې یو څه معلومات راټول کړي دي. جی ارسلان خان ته څه وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خو زه دا وایم چې چغکه دا د لرګي جوړه ده او میانې خالي وي او دا چې ته د توت لرګي کله چې پر دې باندې مطلب چغکه چې کوم نوم یې وتلی دی، مطلب چغکه چې چغې سړی ووایه یوه دغه چغکه یایي. او دا چې د پښتنو ډېر د مطلب د کلچر چې دا ډېر یې ځای نیولی دی او مطلب په چغکه کې بیا ډېر قسم شیان راځي. نن سبا خلک د اتڼ غاړې ورسره یایي، مطلب غزلې ورسره یایي. اوس که مطلب اوس موږ غانې ورته یایي، پخوا بدلې ورته ورکېدلې هغه ورسره یایي خلک. او بل چې د اتڼ مطلب د اتڼ غزلو شیان سره یایي، کژې غاړې ورسره یایي، دغه شیان ورسره یایي. شیخو څه وایي؟ وا شیخو، وا شیخو.